دا څو ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی. زه حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. د الله د رسول خاطر وکئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور. کم حالت کې مو تا نن ژوند تېرو، خدا نخواسته په دغه حالت کې مرګ رانشي. ډېرې سختې معاملې راته په سر پرتې دي، ګران مرحلات دي دا ځای کې، ډېر مشکلاتو سره سامنه ده، ناشنا مخلوق سره واسطه ده، عجیبه کائنات او مخلوقات دي لاندې. پلار نشته، بچې نشته، خاندان نشته، پارټي نشته، مشر نشته، کچر نشته، یک تنها په دې تور لحد کې ژوند دا ډېر زیات مشکل دی. ولې نه پوهېږي دا قوم؟ ولې په مینتزارۍ نه پوهېږي؟ ای د الله د رسول خاطر وکئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور، مه پېمال کوئ د رسول الله طریقې نورې. د الله د پیغمبر د یو ادنا وارث په حیثیت درته مینت کوو. مه اړوئ زموږ خبرې په ګپ باندې، مه کوئ داسې گفتگو چې په ورځ د قیامت یې جواب نشي کولی. مه ژبه خوځوه په داسې انداز چې سبا یې در سره دلیل